عزتمندو پکار ده چې د الله رب العالمین حمد او ثنا وایو، د الله شکر ادا کو چې الله یو داسې میاشت را نږدې کړې ده چې د هغې یو سکند تېرېږي د دې شعبان د میاشتې هغه را نږدې کېږي، نو مسلمان به پې خوشحالي کوي. او د دې دپاره موضوعات دي د استقبال رمضان دپاره چې د رمضان ته به هرکلی وایو، دې ته به خوش آمدید وایو. علما په دې بلا تقاریر کوي. زما په خپله باندې 2 پروګرامونه د اتوار او د ګل په ورځ د استقبال رمضان په موضوع باندې ځان له پروګرامونه دي د الله فضل دی. هر یو عالم لګیا دی او دا کوشش کوي چې د رمضان اهمیت واضح کړي چې خلک دې ته هرکلی ووایي او خلک یې په مینه او شوق باندې ونیسي. عزتمندو روژه عظیم عبادت دی. الله یې په تاسو مې فرض کړي دي او د دې فرضیت مقصد یې دا دی چې تاسو کې تقوا پیدا شي. نو خبره معلومه شوه چې د روژې د نیولو مقصد څه دی؟ تقوا. تقوا څه ته وایي؟ د الله نه یېرې ته، د ګناه نه ځان بچ کولو ته وایي چې بنده پکې د الله نه وویریږي. عزتمندو د دې روژې خو ډېر زیات فضایل قرآن هم بیان کړي دي او احادیث هم بیان کړي دي. خو زه وایم چې د دې نه به لوی فضیلت بل څه وي چې محمد رسول الله فرمایي، دا حدیث قدسي دی چې الله فرمایي چې الصوم لی وانا اجزي به، روژه زما دپاره ده او د دې روژې اجر او ثواب به زه ورکومه. د انسان د ټولو عملونو بدلې ملائک ورکوي. خو دا روژه یو داسې عبادت دی چې عزتمندو دا د الله او د بنده په منځ کې یو راز دی. ته به دننه په کوټه کې روژه وخوري، خوله به پاکه کړي، شونډې به وچې کړي او چې بار راوځي نو چا ته پته لګي چې ته روژه وي او که کوژه وي. خو الله رب العالمین ته پته ده چې تا روژه نیولې ده او که خوړلې ده. او دا روژه دې زما د یېرې نیولې او زما د رضا نه نیولې ده که نه خلکو ته ځان ښیې. نو ځکه به الله رب العالمین د دې د اجر او ثواب په خپله باندې ورکوي. ستاسو څه خیال دی چې یو نوکر چاله ورکړه کوي او یو وزیر اعلی او وزیر اعظم چاله ورکړه کوي، نو د هغې په دې ورکړو کې فرق ښي که نه؟ تاسو نه تپوس کومه فرق پکې که نه؟ نو دغه رنګې د الله او د بنده په ورکړه کې به فرق ښي که نه؟ د بنده به څه ورکړی؟ الله رب العالمین جواد ذات دی. د الله د خزانو شمار نشته دی. الله چې را کائنات د کره نه پیدا کړي نو د الله خزانې نه انسانانو ختمې کړي او نه پیریانو ختمې کړي دي. عظیم ذات دی. عزتمندو چې هغه په خپل مبارک لاس باندې بنده له اجر او ثواب ورکوي، دا ډېر خوش قسمته انسان دی. الله دې موږ ټولو ته نصیب کړي.